ښځه کې زه له لور دم هغه دا خیال دم پسې ټوکې کوي وایي ښځه کې وایي خود به کومه نو بس هغه ویل زه زما له لور درکړم ده دا خلک چې ټوکې راسه وکړي دا به ودعا وایي وایي زه ماښام ناست وم او ډېرې د غم شپې وي خلک وایي الله دې کور د پلاني نه ورانی ښځه دې مړه شوه بچي پاتې شو خو دا کور وران شي که نه چا وران شوي الله دې له بیا جوړ کړي وایي ور وټکېده ما وایي کمیس مې ایستلی دی او لګیا یم داسې تیل دي د زیتون هغې کې وچه ډوډۍ ده او زه یې خورم وایي وایي ما ویلې چې من بالباب څوک ګېټ ته ولاړ دی وایي ده راته ویل چې سعید وایي ما چې ډېر سعیدان دي لکه سعیده ته وخت نه پېژنې هر وخت را روان یې وایي چې مېلمه یم دا ور کولاو کړه چې داسې مې وکتل استاد مې په منډه رالم کمیس مې واچو ور مې کولاو کړه یا شیخ مرحبا په خیر رالې ته دې بانډه کې په دې توره شپه څه کې وایي ما ته ویل چې زه نه ځمه او د امانت مې راوستی دی وروسته ولاړ دی او دا کور ته نه بس دا خبرې که نن موږ او تاسې کوو که نه موږ وایو چې درې خلکو یا دماغ خراب و یا بل څه شو خو الحمدلله دا د دین علامې وې العرض على الصالحین محدثین باب ذکر کوي موسی علیه السلام چې شعیب پې پوه شه چې دا ښه سړی دی وایي انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین زما اصلي مقصد دې ټکي کې دی او دا د مدرسه کې چې څومره بنات خویندې دي هغو ته ویم مدرسو له راغلي یو وخت به نه ضایع کوئ د سعید مصیب وایي بس ناوي و راله کور ته سهار به کتابونه راواسته مدرسې ته روانه وایي د ښځې راته ویل چېرته ځې وایي ما ورته وویلې چې پلار نه دې سبق ویم دې له ځمه وایي ما ته ویل چې کېده کتابونه مې دا اوس څه مصیبت واوښتم هلته یې پلار ګورېږي او دلته یې د لور په لانجه واوښتم وایي ما ته ویل کېده کتاب ما طالبي د پلار څه کړې ده خو ما وخت نه دی ضایع کړی والله ورب الکعبه وایي زما دې د خانه کعبې په رب قسمي اعلمک علم سعید ابن المسیب حرفا بحرفنا ما ته د سعید ابن مسیب علم ټکي په ټکي یاد دی کینه چې تا د حدیثو په خوند پوهي کما وایي هغه تحقیق چې بیا پلار کو دی هغې کې څه کمی نه و کمې خویندې بچی چې دي پلارانو رالیږلي دي مدرسو له دی د وقت په اذکارو دعاګانو په کوششونو کې دغه کي بچی چې دی دی د وقت دغه کې دا سعید ابن المسیب چې پلار یې دومره وایي چې ارمان دی ما د ډوډۍ پسې کاڼي خوړلې نو ستاسې څه خیال دی بچي به څنګه اندازه کړي فرحم الله سعید ابن المسیب الله دې رحم پې وکړي سید التابعین دی امام شافعي رحمت الله علیه ویلي زه د صوفیانو سبا کېناستم ما ته دوه خبرې یادې کړې ټول ژوند کې دی کې ما نور خیر ونه لیده یو دا دی چې الوقت سیف ان قطعت به والا قطعک دا ټیم د تورې مثالې دی که دشمن دې پې ووو خو کار دې وکړه او که نه وې اخېسته تا پې بېرته وایي دا اوس ګوره موږ دې وخت کې ناست موږ دا وقت ووو الحمدلله دا د حسنات روان دي انشاءالله الله د چا اجر نه بربادوي او چې کینو ګپ لګوو او هسې وخت ضایع کوو نو بیا دا وخت منګوئ او دویم امام شافعي صاحب امام صوفیان نه دا خبره یاده کړه وشغل نفسک فی الحق قبل والا شغلک فی الباطل ځان دین او حق کې کلک کا که نه ګوره نفس د باندې غالب کیږي او بیا تا په ګناه کې راګیروي دا یو نفس دی اماره بالسو ګناه ته خلک رابلي شریعت وایي کله پې روجې ونیسه چې دا کنټرول شي کله پې منځونه وکړه کله پې شپې شوګیرې کړه دی به وایي روپۍ مه ورکوه ته صدقې کوه که دا نفس د باندې زورور شو نو دا خامار دی بیا دې خوري بیا دې جهنم ته غورځوي بهترین څیز چې انسان وقت وپېژني استاد وقت علما وقت وپېژني علما ورونو یو تنبیح ده دا کوم چې نن دا علما دي که نه هسې زه کله سوچ کوم شیخ صاحب ته دې خبرو ډېره پته ځکه دا ډېر ګرځېدلی او زموږ د ټولو الحمدلله د اهل حدیثو بابا دی ده ته دا قصې معلومې دي چې د دنیا کې زه وایم چې دا که بریلین دي هم دا بخاري شریف وایي او که د اهل حدیث دي او که احناف دي او هر سړی و امام بخاري رحمه الله دې بخاري ته به د ورځې څونه خلک دعا کوي دې مسلم ته به څونه دعا کوي دې ترمیزي ته به څونه دعا کوي څونه خلک دا ولې دی مړه دي خو مړه نه دي اهل السنت يموتون ويحيى ذكرهم واهل البدع يموتون ويموت ذكرهم اهل بدع ختميږي ذکر یې ختميږي الحمدلله د سنت علما نن که دا علما مړه دي موږ نه مړه دي کتابونه زموږ مخې ته پراته دي د وقت ډیر خیال کول چا چې د وقت خیال وکړه
رب العالمین هغه له قدر ورکوي. ابن جریر باره کې راځي وایي د ده مرض موت شروع، یو طالب یو دعا وویلې، وایي دغه طالب ته ویلې چې پین او کافي راوړه، چې راوړه نو خو هلته روح رامات شوی، بیا چېرته پین یې ونیو، هغه داسې وغورځېد او کافي داسې وغورځېد. بیا طالب ته وویلې چې دا ماله ولیکه. رئیس المفسرین محمد بن جریر طبري د 10 جزه تفسیر چې جامع البیان لیکلی دی، چا ورته شیخ دا وخت ستا د لیکلو دی؟ وایي هغې ویلې چې مؤمن به هیڅ وخت د دین نه نه مړېږي. دعا یې پرې ولیکله او جب کې یې کېښوده. تاریخ لیکي چې ابن جریر 2 یا 3 منټه وروسته د دې نه وفات شو. او د دې ابن جریر باره کې دام علما لیکي چې د ده د پیدایش نه د مرګه پورې د ده دا ټول کتابونو صفحې چې راوالي او د ده په عمر یې تقسیم کړي نو هره ورځ یې 14 صفحې رسېږي. الله اکبر. علماو کتابونه ولیکئ، د علماو نه لیکل وکئ، مطالعې ضروري دي. د دې بچو دا ژوند موږ څه امانت دی، بس موږ باندې امتحان د دی طرف نه دی او دی باندې امتحان دی چې دی کوشش کوي یو که نه کوي. دا 18 سپارې اخیرنی آیات دی. الله وایي بعضې مې د بعضو دپاره امتحان او فتنه ګرځولي وایي. یو معنی پکې دا ده هر سړی دا د بل دپاره یو امتحان او فتنه ده. نو موږ او تاسې له ډېر مهم یو دا دی چې موږ د دې شیوخو نه فایده والو. د دې مرکز نه چې وضو طالب 2 قسمه طالبان ځي، یو داسې چې د مدرسې نه فارغ شي، دا هم یو طالب یې ځي چې څه خیر یې ځان څه وړی، او دویم دا چې مدرسه ترې فارغه شي. نو چې موږ داسې نه یو چې مدرسه رانه فارغه شي، بلکې چې موږ د مدرسې نه داسې فارغ شو چې وتزودو فإن خیر الزاد التقوی، اجینو ته الله وایي ځان څه توخې د تقوا ویسئ. وخت موږ وپېژنو، د استاد قدر وپېژنو، دا زموږ مرکز دی، د دې د عملو قدر وکړو، بل ځای کې د عالم قدر وکړو، نو موږ او تاسې به رب العالمین کمال ته ورسوي. انشاءالله نور هم داسې ښې خبرې دي، د صورت کې ډېرې پیادې دي، خو والعصر کې دې نکتې ته اشاره ده چې د زمانې قدر به پېژنې او بیا به انشاءالله څه وخت ویو. الله سبحانه وتعالی دې خبرو باندې موږ او تاسې ته د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې دا مرکز آباد لري. الله دې زموږ د دې مشایخو عمرونو کې خیر او برکت واچوي. الله دې حیات طیبه وله ورکړي او الله دې دا مشران زموږ د سر نه نه لرې کوي او رب العالمین دې زموږ او ستاسې د یو بل څه د الله په مینه او محبت باندې یو ځای کېدل هم کړي او جدا کېدل دې هم کړي. داسې حالت کې د الله موږ له مرګ راولي چې الله زموږ نه راضي، خاتمې هم دې الله په ایمان کړي، قبر دې الله د نور نه ډکي، حشر دې الله آسان کړي، مخونه هم دې الله سپین کړي، تله د میزان دې الله درنه کړي په طاعاتو، عملنامې دې الله په خلاص باندې راکړي، د محمد رسول الله د حوض اوبه دې الله زموږ نصیب کړي، پل صراط کې دې الله زموږ مدد وکړي. الله هم دې د هغه خلکو نه وګرځوي چې مفتحة لهم الابواب او سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه اجمعین. جزاکم الله خیر.